د لاندې معادلې ګراف رسم کړئ. وای مساوي کېږي 5x مربع منفي 6x مثبت 15. نو زه راځم یو بله پاڼه دلته راخلمه. نو معادله وه چې وای مساوي کېږي 5x مربع منفي 6x مثبت 15. نو د ګراف لپاره څو طریقې دي. یوه لنډه طریقې دا دی چې موږ د x 3 قیمتونه راواخلو او دغه 3 قیمتونو لپاره د y 3 قیمتونه لاس راوړو، هغه بیا ګراف کړو. نو په 3 نقطو سره موږ کولی شو چې یو د پارابولا ګراف مشخص کړو. خو زه راځم یو بل کار کوم. که چیرې موږ سره فرض کړو چې داسې د x او y دوه محورونه وي او په دې کې د پارابولا ګراف فرضو چې داسې رسم شوی وي، نو که چیرې زه دلته دوه نقطې دا پیدا کوم کې چې د پارابولا ګراف د y سره څه کوي، تقاطع کوي، د x محور سره تقاطع کوي، یا په بل عبارت د ګراف هغه نقطې چې د y قیمت پکې څو وي، صفر وي. یعنی دلته د x هغه قیمتونه په لاس راوړم چې په هغې سره دغه ټوله معادله دا مساوي کېږي له صفر سره. نو دوه نقطې به دا شي او همدارنګه کله مې چې دا دوه نقطې لاس راوړي بیا زه کولی شم چې دغه د راست نقطې قیمت هم زه معلوم کوم. نو کله چې دغه درې نقطې ماته په لاس راغلی زه کولی شم چې دغه پارابولا ګراف رسم کړم. نو دې کار لپاره اوس زه راځم 5x مربع منفي 6x مثبت 15 دا به مساوي له څه سره ونیسو، صفر سره ونیسو، تر څو دا نقطې موږ ته په لاس راشي. اوس راځو دا مونږه حلوو. اوس لومړی کار چې زه تر سره کوم هغه دا چې دغه د x مربع ضریب باید زه ختم کوم. دلته باید یو په لاس راشي. موږ کولی شو د هر یوه د دې معادلې هر حد چې دی په 5 باندې وویشو تر څو دغه معادله یو ساده حالت ته په لاس راشي. موږ ته دا به مساوي شي، لیکو چې x مربع منفي 4x مثبت 3 دا به مساوي شي له صفر سره. اوس راځو موږ د دې فکتورونه نیسو. نو دې دپاره موږ راځو داسې دوه عددونه پیدا کوو چې د ضرب حاصل څو وي، مثبت 3 وي. نو دا چې ضرب حاصل مثبت دی معنا ده چې دواړه به یو ډول علامه لري، او جمع حاصل به منفي 4 وي. دا منفي موږ ته دا راښیي چې دواړه علامې به څنګه وي، منفي وي. نو عددونه چې موږ ته ذهن ته راتلی شي هغه څه شی دي، منفي 3 او منفي 1 کېدای شي. دې دپاره تاسو کولی شئ چې د پولینومونو د دوهمه درجه پولینومونو د فکتور نیونې ویډیوګانې هم وګورئ. دا به شي منفي 3 ضرب منفي 1 دا مساوي کېږي مثبت 3 سره، او منفي 3 او منفي 1 دا د ضرب حالت کې دی او دا د جمع حالت کې دی، دا به مساوي شي له منفي 4 سره. دا به موږ د پلاس راشي x منفي 3 او x منفي 1 دواړه مساوي له صفر سره. اوس راځو موږ د x هغه قیمتونه پیدا کوو چې په هغې سره دا معادله مساوي له یا دغه افاده مساوي له صفر سره شو. چې کله دا مساوي صفر شو دا مساوي کېږي له صفر سره، او دا چې مساوي شو صفر سره دا مساوي کېږي هم له صفر سره. نو هغې دپاره موږ پوهېږو چې یا به دا صفر وي او یا به دا صفر وي. نو لیکلی شو چې x منفي 3 مساوي صفر یا x منفي 1 مساوي صفر سره شو. راځو دلته چې x لاس ته راوړو دواړو خواو سره به 3 جمع شي، x به مساوي 3 شي او دلته به x مساوي څو شي، دواړو خواو سره منفي 1، دواړو خواو سره 1 جمع کوو دا به شي x مساوي 1. دا دواړه موږ سره د x قیمتونه شول، معنا دا چې دغه قیمت چې دی دې قیمت څو دی، دا دی 1 او د دې قیمت دی 3. دا ټکی شو 1,0 او دا قیمت شو 3,0. او اوس راځم زه د دې د راست مختصات لاسته راوړو. موږ پوهېږو کله چې موږ سره جذرونه وي، هر حالت کې موږ سره جذرونه د x جذرونه نه وي په لاس راغلي، خو کله چې جذرونه را سره وي نو موږ پوهېږو چې د دې راست چې دی دواړو جذرونو په منځ کې دی. نو دې نقطې x کوردینات خو معلوم شي چې هغه څو دی، 1 او 3 ترمنځ قیمت دی 2 کاما. اوس د دې y کوردینات پیدا کول لپاره راځو په x کې دغه قیمت وضع کوو. نو به لیکو چې y مساوي کېږي، دلته لیکو چې 2 مربع منفي 6 ضرب 2 جمع 15 دا به مساوي شي، دا کېږي 2 مربع 4 په 5 کې 6 منفي 40 جمع 15. 6 او منفي 40 منفي 6 منفي 6 جمع 15 دا کېږي منفي 5. نو د دې y کوردینات شو منفي 15 یا y مختصات شول منفي 15. اوس راځو موږ بیرته لومړني صفحې ته، هلته دغه 3 نقطې په ګراف کې جوړو. کمی دي 2 منفي 3 2 کاما منفي 15 1,0 او 3,0. نو دلته اوس راځو لومړی د راست نقطه راوړو 2 او منفي 15 ته. دا نقطه دلته راورسېده. اوس موږ پوهېږو چې د x محور سره یوه تقاطع نقطه څو ده،
1 او 0. نو دا نقطه به راکش کو دلته. دا نقطه هم دلته راغله او پوهیږو چې بل ځلې کوم ځای کې خطا کوي د ایکس محور 3 او 0 کې. نو دا نقطه به راکش کو دلته. دا نقطه هم دلته راغله. ګراف مکمل شو. پای کې راځو مونږ سم ځواب ګورو. وینو چې همدا ځواب سم دی.